السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو ویډیو کې درته هرکلی وایم. دوستانو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د کرک سره تعلق لرونکې ځوانه جینۍ پلار او مور په شریکه باندې قتل کړه. دوستانو ولې قتل کړه او د ده قتل کېدو اصل وجه څه وه؟ دوستانو مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم او د پولیس د دې په حق باندې څه بیان دی هغه هم در سره شریکوم. د هغې نه بعد زموږ ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې مکمل معلومات نه خبر شئ او تاسو خپله فیصله وکړئ چې د پلار او مور څومره ظلم او زیاتی وکړو چې خپله لور قتل کړه. دوستانو زموږ ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. دوستانو ویډیو کتور مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي او دې سره د ټلۍ نشان هم ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د کرک سره تعلق لرونکې ځوانه جینۍ خپل مور او پلار ډیر په بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو دا ویل کېږي چې دا جینۍ د غیرت په نوم قتل کړه او دې جینۍ به د نورو خلکو سره تعلقات ساتل چې د دې په وجه باندې مور پې خبره شوه او مور یې د جینۍ ته وویل چې ته داسې کارونه مه کوه. خو چونکې دا جینۍ نه منې کېده د هغې نه بعد مور یې ډېره زیاته مجبوره شوه او هغې خپل خاوند یعنې د جینۍ پلار ته یې وویل. د هغې نه بعد چې د جینۍ پلار ظالم راپاڅېدل او خپله لور یې ځوان قتل کړه. دوستانو یقینا ډېر غټ ظلم او زیاتی یې کړی دی او کله چې د جینۍ د پلار نه پولیس تپوس وکړو چې تا دومره ظلم او زیاتی ولې وکړو نو هغه ورته وایي چې زموږ د پښتو معاشره دی او موږ دا شی نه شو برداشت کول. د دې په وجه باندې ما خپله لور د غیرت په نوم باندې قتل کړه او زه ډېر زیات پښیمانه یم چې ما ډېر غټ ظلم او زیاتی کړی دی. دوستانو که تاسو زموږ ویډیو خوښه شوي زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، شکریه. د الله په امان.